شه بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ورډ درس ته. دغه نه وروسته هوم خلاص و انسرټ مینو صحیح ده. انسرټ یعنی اضافه کول، علاوه کول صفحې ته. انسرټ ډېر مهم مینو دی په ټول مینو کې، ځکه دې کې ډېر کمانډونه شته. هر کمانډ بیا نور کمانډ لري. اوس ګورئ چې هر دې نه که شیپ وي هغه که چیرې دې سره بل دغه هم خلاصېږي، مینو هم خلاصېږي. او که چیرې مثلا ټیبل وي، ټیبل سره دوه نور مینو خلاصېږي. دا ډېر عمده معلومات دی. راځو انسرټ ته. لومړی کاور پیج. کاور څه ته وایي؟ د کتاب پوښ ته. صحیح ده. کله چې تاسو کتاب جوړوئ نو حتما ستاسو کتاب یو پوښ هم لري، نه؟ بې پوښه کتاب تاسو تر اوسه لیدلی؟ نه، کتاب باید پوښ ولري. دغه شکلونه تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. فقط د اول صفحې دپاره اپلای کېږي، نه د نور صفحو دپاره. صحیح ده. مثلا ستاسو د کتاب پوښ په دې شکل سره. راځو فرض کړئ کتاب نوم مو چیش په نامه دی؟ ګرامر ایډوانس ګرامر. صحیح ده. ایډوانس ګرامر. او دلته هم تاسو کولی شئ سب ټایټل یو کوچنی ټایټل ورکړئ. صحیح ده. ایډوانس ګرامر. او داسې دې په اړه تاسو کولی شئ نور معلومات هم ولیکئ. او د دې تر دې نه لاندې بل عنوان هم تاسو ته ابستراکټ، دې کې هم تاسو کولی شئ نور توضیحات هم ورکړئ. صحیح ده. دا د کتاب د لومړۍ پوښ دپاره، لومړۍ صفحه دپاره نه، البته لومړۍ پوښ دپاره. وروسته راځو پکچر. کولی شئ دا د ګرامر نوټ دی. د ګرامر یو عکس تاسو سره موجود دی، کولی شئ دې ته تغیر ورکړئ. دې باندې کلیک کوئ. وروسته راځو فارمټ ته. فارمټ کې زموږ سره چینج پکچر دی. صحیح ده. چینج پکچر باندې کلیک. او دلته هم فرض کړئ تاسو د ګرامر یو عکس یې سره. صحیح ده. دا د ګرامر عکس دی. انسرټ تبدیل شو که نه، کولی شئ بل عکس هم اضافه کړئ. مثلا دا وي انسرټ. ګورئ نور صفحې کې نه راځي موږ ته. تاسو که چیرې ستاسو کتاب 100 صفحې لري، نه؟ تاسو وګورئ کوم صفحې باندې عمله کېږي؟ لومړۍ صفحې دپاره. که چیرې تاسو کرسر دلته هم کېږدئ او بیا راسئ انسرټ ته او دې ځای نه هم کاور پیج، بیا داسې صفحې ته نه راځئ. کوم صفحې ته راځئ؟ اول صفحې باندې عمله کېږي. که چیرې کرسر دلته هم کېږدئ آخري صفحې کې، یا هم دلته د کوم باندې عمله کېږي؟ لومړی باندې. دوم باندې بیخي نه کېږي. صحیح شو. وروسته راځو کاور پیج. دلته هم نور شکلونه دي، کولی تاسو دې څخه هم استفاده وکړئ. انیبل کانټینټ اپډیټ فرام افیس.com. د افیس.com څخه تاسو کولی شئ نور ټمپلیټونه هم واخلئ. صحیح ده. ریموو کرنټ کاور پیج. کولی شئ دا د منځه یوسئ. او کنټرول زید بیرته راشئ اوله صفحه. ښه. وروسته سیف سلیکشن ټو کاور پیج ګیلري. کولی شئ دغه ستاسو خوښ شو، دا همیشه ستاسو لپاره پکارېږي. صحیح ده. تاسو کولی شئ دا صف کې ځان سره وساتئ. سیف سلیکشن ورکړئ مثلا یوزر کاور پیج. کوم ځای کې ثبتېږي؟ بیلډینګ بلاکس کې. دا په کوم ځای کې دی؟ انسرټ بیلډینګ بلاکس ارګنایزر. یوزر په نامه ونه، یوزر کاور. تاسو کولی دې ځای نه هم انسرټ کړئ، هم ډیلیټ کړئ. صحیح ده. او کوم ځای کې؟ کاور پیج کې هم دلته راغلی کاسټوم جنرل کې یا کاور پیج. دې باندې پوه شئ تاسو؟ کوم مشکل شته؟ یا هم کولی شئ نور تغیرات راولئ. اسلامي کتاب جوړوئ، د عنوان لپاره د کتاب نوم. صحیح ده. او دلته هم لږ نور معلومات تفصیل ورکوئ. او دې ځای کې هم 2-3 لیکئ اضافه تفصیل. صحیح ده. کوم مشکل شته دې کې؟ وروسته بلینک پیج. بلینک پیج او بریک پیج د دې ترمنځ فرق څه دی؟ اوس څو صفحې زموږ سره؟ 2 صفحې. صحیح شو. که چیرې تاسو کرسر دې ځای کې شوی دی، یعنې خالي صفحه تاسو درکوي. بلینک پیج مکمل یوه صفحه تاسو درکوي. صحیح ده. تاسو کوم طرف ته صفحه درکوي؟ اوس خالي مخکې. کرسر کوم ځای کې دی؟ دلته دی، نه؟ بلینک پیج مخکې طرف کې ورق اضافه شو. او که چیرې تاسو کرسر دې ځای کې شوی دی، دغه موضوع بل صفحې ته ځي، دا موضوع هغه صفحې کې پاتېږي، منځ کې تاسو ته خالي صفحه درکوي. بلینک پیج څنګه شو؟ دا هم منځ کې خالي صفحه. وروسته
او بعض خلک بیا وایي چې دا نوې صفحه تاسو درکوي هغه تاسو فکر کوئ تاسو کرسر دې ځای کې وي ده او دا د کنټرول انټر په واسطه هم راځي ولې نه که چیرې تاسو کرسر دې ځای کې وي هم بلینک پیج واخلئ خو تاسو صفحه درکوي تاسو هر ځای چې کرسر کښېږدئ مثلا دې ځای کې مخکې صفحه درکوي نه مخکې صفحه وروسته پیج بریک دا خو مکمل خالي صفحه تاسو درکوي ولې پیج بریک بیا څه کوي دغه څومره موضوع چې دی شه که چیرې تاسو کرسر دې ځای کې وي لیسن که چیرې تاسو کرسر دې ځای کې وي بیا څه کوي دغه موضوع په دغه ځای پرېږدئ اما دې دپاره یو بله صفحه اخلئ صحیح ده دا هم راځي انسرټ ته پیج بریک کوم خالي صفحه شته خالي صفحه نشته دغه صفحه کې ګورئ که چیرې دا رقمي دا به ډیلیټ کړو دې ځای نه اوس څه کوي څومره کرسر چې دې ځای کې وي پیج بریک دغه موضوع چې دلته دې ځای کې دا په دغه صفحه کې پرېږدئ ولې خالي صفحه تاسو نه درکوي خالي صفحه درکوي خو په هغه کې دا خط دی نو صحیح ده هغه موضوع دوه صفحې ته ځي کرسر پیج بریک بل خالي صفحه شته نشته هغه بلینک پیج منځ کې داسې خالي صفحه درکوي صحیح شو که دې کې کوم مشکل شته او وروسته ټیبل هم انشاءالله بل ویډیو کې وایي صحیح ده دا هم پیج کاور خلاص نو فارمټ بیا انشاءالله موږ ته په انسرټ کې پکچر کلیپ آرټ دې ځای کې وایي او وروسته انسرټ ریموو کرنټ کور پیج ریموو کړئ د کوم مشکل شته ښه